بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ اکسل ته. تیر ورځ مو په اکسل کې د فایل مینو ویله، نن راځو هوم ته. په هوم کې لومړی د کلیپ بورډ برخه ده. لومړی په کلیپ بورډ کې کټ دی، کافي دی او فارمټینګ پینټر دی او پیسټ دی. دا موضوعات دلته شتون لري. لومړی راځم کټ ته. کټ یعنی انتقالول. غواړم چې دا کم جدول چې دی دا له دې ځای څخه انتقال کړم، نو کټ ورته وایم. په کوم ځای کې غواړم چې په دې ځای کې وضع کړم، هغه څه وروسته ورته پیسټ وایم. ګورئ له هماغه ځایه مستقل دې ځای ته راغی. د هغه څخه وروسته یې کاپي ده. د کاپي په واسطه یې کولی شم چې کاپي یې کړم، یعنې بل ځای هم غواړم چې ویې لرم دا جدول. راځم کاپي ورته وایم. غواړم چې په دې ساحه کې دا جدول ولرم. کله چې مې پیسټ کوم نو په پیسټ کې دلته نور څه هم راسره شته. لومړی ساده راځم دا پیسټوم، ګورئ په هماغه شکل لري. کنټرول پلس زایډ ورته وایم. راځم پیسټ. په پیسټ کې ګورئ دا ټاګونه دي کوم چې په پیسټ سپیشل کې ټوله شته دي. په پیسټ سپیشل ته راځو. پیسټ سپیشل کې اول ال دی. ال یعنی ټول، یعنی کم ډیزاین، رنګ او هر څه چې دلته وي هغه ټوله دلته چشکه کاپي کړه. دغه څه وروسته ورته اوکې وایم. ګورئ کم رقم چې هماغه و دلته هغه چی سو کاپي سو. کنټرول پلس زایډ ورته وایم. راځم پیسټ ته او په پیسټ کې بیا راځم پیسټ سپیشل ته. د دې څه وروسته خالي فارمولاز فقط او فقط چې شرط هغه فارمولا راته چشکه کاپي کړه. فارمولا ورته وایم او دغه څه وروسته ورته اوکې وایم. اوس تاسو ورته ګورئ صرف هغه فارمولا یې چې شوله، نو رقم کالر چې و هغه هېڅ شی ورسره را نغی. تاسو ورته متوجه شئ. ګورئ د دې رنګ سره کوم دی تور دی، دا سور دی. ګورئ صرف چې شی وسوله فارمولا. کنټرول پلس زیډ ورته وایم. بیا هم راځم پیسټ ده. پیسټ سپیشل ته رالم. دغه څه وروسته والیو ده. والیو یې صرف هغه والیو یې درته چش کوي، درته راولي. دغه څه وروسته ورته اوکې وایم. ګورئ راځم کنټرول پلس زیډ. بیا هم پیسټ سپیشل ته راځم. تر والیو وروسته فارمټ دی. یوازې او یوازې دی کې بیا چې درته راولي فارمټ یې درته راولي. که هغه کومه لیکنه ورسه چې وي هغه نشته پکښې، یوازې او یوازې فارمټ دی. ورته اوکې وایم. ګورئ یوازې چې راغی فارمټ یې راغلی. اوس که زه چې راسم په دې کې مثلا زه لیکل کوم احمد ورته لیکم احمد. تاسو ګورئ فارمټ یې په همدا ډول دی. ګورئ بولډ ډبل دی او همدارنګه رنګ یې سور دی او هایلایټ کلر یې سره کوم د ژیړ دی. او تاسو ګورئ دلته بارډر دا لري، دا هم چې سو دا بارډر یې ورسره راغی. صحیح سو. ښه راځم دا ډیلیټ کوم. کنټرول پلس زیډ ورته وایم. ښه راځم بیا هم دا ورته وایم چې دا وارې راته پیسټ که او پیسټ سپیشل ته راځم. دغه څه وروسته یا کامنټس دی. یوازې او یوازې چې راته راځي کمنټونه. مثلا زه راځم دغلته چې کم دی، اوس وګورئ دغه اووه زره چې کم دی دا یو کمنټ لري چې شي ورته لیکل شوی د هایست لري. مثلا یو بل دی دغه 3000 چې کم دی د 3000 ته چې شي ورکوم، یا مثلا دغه 3000 ته یو کمنټ ورکوم. کمنټونه بیا موږ تاسو په دې مینوګانو کې وایي. مثلا دې ته راځم د ا کم کمپیوټر چې دې ته کمنټ ورکړی دی چې شي لا سلري. دا خبره مې مثلا ورته چې کړله ورته ومې لیکل چې یو کمنټ مې ورکړی. اوس راځم زه ورته وایم دا راته کنټرول سی یعنی کاپي یې کړه. کنټرول سی په دې ځای کې یې راته چش کړه، راته پیسټ کړه. یوازې او یوازې هغه کمنټونه راته پیسټ کړه، نور هېڅ شی نه غواړم. نو چش ته راځم، هوم ته راځم او دلته پیسټ او پیسټ سپیشل ته راځم. دلته ورته وایم چې کمنټس فقط یا کمنټونه. تاسو ورته اوکې وایه. ګوره نور هېڅ شی راسره رانغله، صرف او صرف کمنټونه راغله. د کم یوزر چې دی هغه دې ته کمنټ کړی دی، یعنی لا سلري ورته لیکلی دی او دلته هایست سلري ورته لیکلی دی. سر خبره خلاص. یوازې یوازې چې شي راسره کاپي سوله کمنټونه نور هېڅ شی نه. کنټرول پلس زیډ ورته وایم. راځم دغه څه وروسته پیسټ سپیشل ته راځم. په پیسټ سپیشل کې دغه څه وروسته والیډیشن، صرف هغه والیډیشن چې کوم دی هغه راته راول. صرف هغه والیډیشن چې سره راغلی. کنټرول پلس زیډ بیا هم ورته وایم. راځم بیا هم پیسټ سپیشل ته. په پیسټ سپیشل کې ال یوزینګ سورس دیم، هغه کم دیمز چې په دې کې چې سوی دی کارول سوی دی. مثلا دا زه راځم سلیکټ کوم، دې ته چې شي ورکوم یو دیمز ورکوم. راځم دا سلیکټ کوم. دیمزونه موږ تاسو مایکروسافټ ورډ پروګرام کې هم ویلي وو. پیج لایاوټ ته راځم.
او دلته دیمز را سره شتون لري. مثلا زه دې ته کوم ډول دا ډول یو دیمز چی کوم ورکوم. اوس ورته وایم دا را سره کنټرول سی کاپی یې کړم، هم ته راځم په دې ځای کې را سره چی کې را سره پیسټ کړم، دلته پیسټ راځم او پیسټ سپیشل ته راځم، وایم چې دغه دیمز راته چی راته کاپی کړه او دا راکه ال یوزینګ سورس دیمز او سورس ورته اوکې وایم. اوس چې کوم دیمز پای کارول شوی هغه دیمز دلته هم راغلی. کنټرول زایټ ورته وایم. ښه هغه وروسته رالو پیسټ سپیشل ته رالو ال اکسپټ بارډر، کم بارډرونه چې پکې دي کې کار شوي دي هماغه بارډرونه مطلب دلته وزو ګورئ. کله چې زه راسم دې ته ورته وایم چې دا کنټرول سی دا کاپي کړه ته په دې ځای کې راته پیسټ کړه. وزو ګورئ هغه کم بارډر چې دی هغه بارډر هم پکې راغلی. تاسو وینئ بارډر هم ورسره چی ورته راغلی. زه ورته چې نه بارډر ته ضرورت نشته دی. پیسټ سپیشل ته راځم هغه وروسته ال اکسپټ بارډر اوکې ورته وایم. اوس تاسو بارډر وینئ بارډر نشته او نور کوم څه چې دی هغه شته. کنټرول پلس زیټ ورته وایم. هغه وروسته راځم پیسټ سپیشل ته راځم. په پیسټ سپیشل کې کالم ویت دغه د کالم پراخوالی سره کوم د کالم پراخوالی. مثلا زه راځم دغه کم کالم چې دی دا یو اندازه چی کوم پراخه کوم. مثلا د کالم ته راځم دغه کالم دومره اندازه چی مې کوي پراخه مې کوي. ګورئ دا کالم را سره پراخه شو. اوس ورته وایم کنټرول سی که دا راته یا راته چی که کاپي یې کړم کنټرول سی په دې ځای کې راته چی راته پیسټ کړه. پیسټ ته راځم او پیسټ سپیشل ته راځم دلته ورته وایم کالم ویت هغه د کم کالم پراخوالی چې دی هغه راته پیسټ کړل. ورته اوکې وایم. اوس تاسو وینئ صرف دا کالم پراخوالی ګورئ دا کالم پراخه دی دا کالم هم ورسره چی سو پراخه صرف دا کالم پراخوالی چی سو راغلی. کنټرول پلس زیډ ورته وایم. راځم دغه وروسته پیسټ سپیشل ته راځم. په پیسټ سپیشل کې فارمولاز اند نمبر فارمټینګ دلته بیا صرف او صرف فارمولا او هغه کم د نمبر چې دی د نمبر فارمټ ورسره راځي. دا ورته چک کوم دغه وروسته ورته اوکې وایم. ګورئ اوس فارمولا را سره راغله. دا وګورئ دا زموږ سره چی ګوره فارمولا بار کې راښکاره کړه چې دا فارمولا ده چې دا سره چی جمع شوي او د نمبرو فارمټ را سره چی سو راغلی. نور هغه کوم ایډیټ ډیزاین هغه څه سره را نل. کنټرول پلس زیډ ورته وایم. بیا هم راځم پیسټ ته او پیسټ سپیشل ته راځم. هغه وروسته د دې ور بیا والیو اند نمبر فارمټ دی هغه کومه والیو چې ده او دا د نمبرو فارمټ دی. دا ورته اوکې کوم. هغه وروسته ورته اوکې وایم. اوس بیا ګورئ هغه فارمولا را سره رانل صرف هغه والیو او هغه د نمبرو فارمټ را سره چی سو را سره راغی. کنټرول پلس زیډ ورته وایم. هغه وروسته راځم پیسټ ده. ښه په پیسټ کې دغه وروسته اپریشن دی. اپریشن څه وظیفه اجرا کوي. ګورئ مثلا دا زموږ د دفتر کارکوونکي دي. دفتر دا میاشت چې دی مطلب ګټه ډیره کړې ده. دفتر موږ ته څه وایي وایي د دغه هر نفر ته سل افغانۍ چی شي که په معاش کې اضافه توب راوړه. د دې هر نفر په معاش کې څه وکړه سل افغانۍ اضافه توب راوړه. دلته دا راته لیکي چې مثلا سل افغانۍ ته فقط دلته څه وکړه همدا سل راواخه کنټرول سی ورته وایه. صحیح دی. دغه سل پر دغو باندې چی که مثلا دا ورته سلیکټ کړه دغه څه وروسته راسه پیسټ ده او پیسټ سپیشل ته راسه او دلته ورته وایه چې اډ یعنې جمع یې کړه او داسې ورته اوکې وایه. ګورئ مخکې 3000 سالري اوس څو سوه 3000 سل سوه د 2000 څو سوله سل سوله. که زه کنټرول پلس زیډ شتم وګورئ 3000 سالري وه کنټرول پلس وای ورته وایم. ګورئ 3000 سل سالري سره په خبره خلاص شو. کنټرول پلس زیډ. ښه مثلا دا واري بیا مثلا دفتر وایي چې دا میاشت چی کړی دی تاوان یې کړی دی باید د هر کس څخه څو 200 افغانۍ چې دي هغه باید د هر چا د معاش څخه چی سي کمی سي. دا 200 راسه کنټرول سی ورته وایي یعنې کاپي یې کړم د دغو کسانو څخه دا کم چې زه ورته سلیکټ کوم. صحیح دی. که دې کې یو کس سلیکټ کړم مشکل نشته. د دغو کسانو څخه یې پیسټ راسه پیسټ سپیشل راسه او دغه څه وروسته سبټراکټ شو یعنې ځینې منفي یې کړه. سره په خبره خلاص شو او دغه څه وروسته ورته چې ورته اوکې وایه. ګورئ اوس 200 دا یې اوس منفي کړی. د معاش 3000 اوس 2800 شو. د معاش 2000 او 1800 شو. سره په خبره خلاص شو. زه کنټرول پلس زیډ ورته وایم. ګورئ د معاش 3000 د 2000 ځل منفي شو. کنټرول پلس وای ګورئ 2800 پاتې شو. کنټرول پلس زیډ ورته وایم. ښه دغه څه وروسته مولټیپل دی. مولټیپل بیا څه وظیفه اجرا کوي. مثلا دا د دغو کسانو چې دی میاشتنی معاش دی د 3000 د 2000 د 4000 5000 زه اوس غواړم چې د دوی د ټول کال معاش پوره حساب کوم یعنی ټول کال دی څومره معاش اخلي. نو څه کوم کال څو میاشتې دی 12 میاشتې پوه شوئ. راځم دا 12 په دې کې ضربوم کنټرول سی ورته وایم دا چی کوم کاپي کوم. راځم کنټرول سی ورته وایم چې د دغو ټولو کسانو چې دی د کال معاش راته چی راته پیدا کړه.
او دغسې وروسته پیسټ ته راځم او پیسټ سپیشل ته یې راځم او دلته ورته وایم چې مولټیپل او اوکې اوس ګورئ چې دلته وګورئ چې شپږ دېرش زره شو 1,40,000 8,000 شپېته زره سره خبره خلاصه. اوس وګورئ چې مثلا زه راځم دغه کم کسان چې دي دغه کسان دا د دوی د کال معاش نه دي، زه غواړم چې دوی د چی معاش پیدا کړم د میاشتې معاش پیدا کړم، یا مثلا کنټرول پر زیټ ورته وایم دا د دوی د میاشتې معاش دی، زه راځم ورته وایم چې زه د دوی د ورځې معاش پیدا کوم چې یعنی روزانه دوی 100 روپۍ معاش لري، صحیح ده. دغه کسان مثلا میاشت 100 ورځې ده 10 ورځې ده، صحیح ده. زه څه کوم اوس راځم ورته وایم چې دا کنټرول سی کوم یعنی کاپی یې کراته دا ورته کنټرول سی ورته وایم او دغه باندې اپلای کوم او دغه وروسته پیسټ راځم او پیسټ سپیشل ته راځم دلته ډیوایډ ورته وایم دغه وروسته اوکې وایم سره خبر خلاص. ګوري دا کس د ورځې څو معاش اخلي سل چې میاشتې کې دا 3000 کله کنټرول پر زیټ شوم ګوري 3000 سره خلاص کنټرول وای ورته وایم ګوري سل د 400 د 103 203 صحیح دي دا د هر یو چیشته معاش دي سره خبره خلاص. کنټرول پس زایت ورته وایم ښه راځم پیسټ او پیسټ سپیشل کې نور سره پاتې دي. په پیسټ سپیشل کې سکیپ بلانک دی. سکیپ بلانک څه وظیفه اجرا کوي ګوري مثلا زه راځم دا ډیلیټ کوم دلته یو نفر دی د چیش په نامه دی مثلا د تمیم په نامه. تمیم زموږ سره هیڅ معاش نه لري ګوري خانه سپینه ده ومولیدئ که زه چیرې راسم دلته ورته وایم چې دا کنټرول سی که یعنې دا راته چې کافي کړي دلته یو بل شیټ چې څه کوم اخلم په دې ځای کې یو شیټ کې دلته ورته وایم چې دا راته پیسټ څه وکړم پیسټ سپیشل ته راځم دلته ورته وایم چې سکیپ بلانک هغه کومه توره خانه چې ده سپینه خانه یې هغه راته سکیپ کړل ورته اوکې وایم ګورئ چې هغه کومې سپینه خانه چې هغه یې دغه ډول ښکاره کړه تاسو ورته مشوره ته متوجه سئ ګورئ شیټ دغه کومه سپینه خانه چې وه هغه په دې ډول چې کړه راته ښکاره کړه سره په خبره خلاصو. کنټرول پس زایټ ورته وایم بیرته راځم شیټ 1 ښه دغه څه وروسته پیسټ سپیشل ته راځم دغه څخه وروسته ترانسپوز که زه چې دلته ورته وایم چې دا راته کافي کړم او په همدې خانه کې راته چیش راته ترانسپوز ترانسپوز څه وظیفه اجرا کوي ګورئ دا اوس کوم ډول معلومیږي یعنی دلته یو ګورئ صمیم دی دومره معاش دی دا مثلا عمودي معلومیږي زه ورته وایم چې دا راته چیش ښکاره کړه او پوکې ښکاره کړه څه ډول یې ښکاره کړه ته وپوکي دا سلیکټ کوم کنټرول سی ورته وایم په دې ساحه کې دا ټول راته چی ښکاره کړه وپوکي ښکاره کړه. پیسټ ته راځم پیسټ سپیشل ته راځم دغه څه ورته وایم چې دا چیک ورته لګوم دغه څه ورته اوکې اوس ګورئ ټول کوم ماډل راته ښکاره کوي ګورئ وپوکي ښکاره کوي نیم نوم یې صمیم دی دومره معاش نیم او سلري ګورئ دلته نیم او دلته عمودي دلته وپوکي صمیم دومره معاش صمیم 3000 نصیر 2000 نصیر 2000 تمیم معاش نه لري تمیم معاش نه لري سره په خبره خلاص. کنټرول پس زایټ ورته وایم ښه دغه څه وروسته په پیسټ سپیشل کې مهم موضوع پاتې چې هغه پیسټ لینک دی. پیسټ لینک ډېره مهمه دنده اجرا کوي راځم پیسټ سپیشل دغه څه وروسته پیسټ لینک دی دا سره پاتې پیسټ لینک څه وظیفه اجرا کوي ګورئ زه راځم ورته وایم چې دا کنټرول پس سی دا راته چی کړه ته کاپي کوي یو بل شیټ ته راځم دا ورته چی کوم ورته انتخابوم چې دا کنټرول سی دا راته چی کاپي کوي دې شیټ ته راځم یعنی دغه وغه شیټ یو اړیکه یو دي سره دلته یا چی کومه پیسټ کوم دم پیسټ ورته اوس که زه چیرې راسم ګورئ دلته تمیم معاش نه لري او دلته وګورئ دلته هم تمیم معاش نه لري زه راځم دلته تمیم ته معاش ورکوم چې تمیم معاش څو دی 16000 دلته خو معاش ورکوي نو خو باید دا په دې کې باید راغلی وای خو رانغی خو زه څه کوم زه ورته وایم چې نه باید دا هغه یو دی باید چې شو کې که زه په یوه کې تغییرات راولم په هغه اصلي کې تغییر راولم باید په بل کې هم چې سي تغییر راسي نو زه څه کوم دلته راځم او دا ورته چې کوم کنټرول سی یا کاپي کوم دوم شیټ ته راځم دې شیټ ته په دې شیټ کې دلته ورته چې دا راته چې راته پیسټ کا پیسټ لینک دا ورته انتخابوم اوس ګورئ تاسو شورته متوجه که زه چیرې دلته راسم دلته مثلا د کم یو چې د زبیر په نامه دی د زبیر معاش څو دی 15000 دی د زبیر معاش مثلا بیخي صفر کوم صفر صحیح شو دلته راځم شیټ 2 ته کوم چې مې وروسته کاپي کړی ګورئ دلته زبیر معاش اتومات څو شوی دی صفر شوی که زه چیرې دلته راسم د صمیم معاش 3000 دی تاسو شورته متوجه د صمیم معاش څو ته اړوم 15000 ته اړوم که زه چیرې شیټ 1 ته راسم ګورئ په دې کې تغییر نشته ځکه چې هغه لینک دی که زه دلته راسم د معاش ورته څو کوم 15000 یې کوم ګورئ ورته څو مې کوي 15000 مې کوي
اوس که زه شیټو ته راسم ګورئ ودې کړي چې تغیر به پکښې راغلی. سره په خبره خلاص لینک دا کار کوي. او لینک داسې کار هم کوي چې ته مثلا ریپورټ په مایکروسافټ ورډ کې وي او محاسبه یا حسابداري دې په چیش کې وي، جدول دې په اکسل کې وي، غواړئ چې د دوی یو له بل سره چیش وکړي لینک یې وموښلی. صحیح شو؟ مثلا د همدارنګه دغسې کاپي کړم، په هغه صورت کې دواړه پروګرامونه باید شي وي ثبت وي. دلته کنټرول سی ورته وایي، دا کاپي کړه، مایکروسافټ ورډ خلاص کړه، دواړه لینکونه باید یو له بل سره چیش وي. او کله چې دلته راسې پیسټ ده او پیسټ سپیشل ته راسې، پیسټ از ا لینک وګورئ یو لینک او دغسې ورته اوکې اوکې. اوس نو په هغه صورت کې دا عمل اجرا کوي چې دواړه سره ثبت وي. که ته چیرې دلته تغییر پکښې راولې، دا تغییرات به هلته هم چیش کېږي اپلای کېږي. سره په خبره خلاص وو؟ ښه. نو په پیسټ ته راځو. پیسټ دغه کوم څه چې دلته ستا دي دا ټول دلته په پیسټ سپیشل کې مو دا څه دغه خبرې دي. صحیح شو؟ نور سره پاته نه دي. د پیسټ څخه وروسته یا فارماټ پینټر دی. فارماټ پینټر څه وظیفه اجرا کوي؟ راځم مثلا زه دا چیش کومه له منځه وړمه. ښه. فارماټ پینټر څه کار کوي؟ دلته لیکمه چې احمد، ښه، همدارنګه دلته مې ولیکل چې جان، دلته مې ولیکل چې خان، دا تورې مې ولیکل. اوس ګورئ د دغه فارماټ غواړم چې دغه کم فارماټ دی دا پر دې باندې چې کوم اپلای کړم. صحیح دی؟ دغه فارماټ په فارماټ پینټر ته راځم او دغه وروسته ورته وایم چې پر کوم یو پر دغو باندې چې اپلای کړم. وګورئ کنټرول پلس اف ته په یوه دانه اپلای کوم. دلته وګورئ فارماټ پینټر ورته وایه او پر یوه دانه هم ته چې کولی شي بیا اپلای کولی شي. 4 دانه دې خوښه پر هماغه اپلای کولی شي. مثلا ورته وایم چې دې فارماټ پینټر پر دغه کم جان چې دی په دې اپلای کوم. وګورئ په هماغه د دې کار همدا. ښه. دغه څه وروسته یې کلیپبورډ دی. کلیپبورډ سره خو تاسو مخته هم چې یاست بلدی یاست مایکروسافټ ورډ کې. کلیپبورډ دنده څه شي ده؟ مثلا زه راځم دلته څه شي ورته لیکم. دا احمد دی، دا فارماټ پینټر ته راځم، دې ټولو ته همدغه فارماټ چې کوم ورکوم. دغه فارماټ احمد څه شي دی؟ احمد دلته زه لیکم چې ساترډے، همدارنګه دلته لیکم چې سنډے، او همدارنګه دلته مو ولیکل چې منډے. دا مې چې کړه ولیکل. اوس زه راځم دا کنټرول سی کوم، کاپي مې کړله، دا مې هم چې کړل کاپي مې کړل، او دا مې هم چې کړل کاپي مې کړل. اوس که زه دلته د کوم ما لومړی زه شنبه وسېږدم، که زه کنټرول پلس یو ورته ګوره هغه منډې دوشنبه راغله. ولې دوشنبه راغله؟ ځکه لومړی موږ کومه میاشت هغه کړې او لومړی اخري کومه یوه موږ کاپي کړې وه منډې دوشنبه. زه ورته وایم چې نه کلیپبورډ راځم، دلته کلیپبورډ د لارې دلته ورته وایم چې ساترډے د شنبې ورځ کنټرول سی دا مې کاپي کړه. صحیح شو؟ دا کنټرول سی دا مې کاپي کړه او دا کنټرول سی. اوس راځم احمد چې کوم دی، احمد په کومه ورځ باندې راغلی دی؟ احمد د یکشنبې په ورځ راغلی. دلته دا ورته چې کوم ګورئ یکشنبه ورسره. جان چې کوم دی، جان مثلا د شنبې په ورځ راغلی دی. راځم د شنبه ورځ لیکل کوم. صحیح شو؟ وګورئ هماغه ورسره. دا چې کوم دی دی په کومه ورځ راغلی دی؟ په دوشنبه راغلی دی. دلته راځم دوشنبه ورځ لیکل کوم. صحیح شو؟ کلیر ال ټول او پیسټ ال ټول دلته راوړي. سره په خبره خلاص دا چا کار شو؟ د کلیپبورډ کار شو. نو د نن د ورځې لپاره هم دومره درس. سبا ته به د فون